سلامونه جوړ په خیر په دې هیله چې ټول ملګري جوړ او روغ وي. دا هم د مکزیک او کالیفورنیا مرز دی. نو دا اوس چې دغه کومه لاره چې تاسو ګورئ دغه لاره اوس روان دی هغه ته مکزیک مرز ته. نو تقریبا ډېر مهاجرین د مکزیک مرز کې پراته دي او کوشش کوي چې دې خواته واوړي. نو هغه ځکه دومره غټ دیوال دوی جوړ کړی دی چې ډېر خلک دې خواته ونه وړي او د امریکا وضعیت خراب نه کړي. نو په دې لحاظ دغه ایډیا د ټرامپ و چې باید دیوال نوره هم غټ شي او دیوال دومره تر دې پورې سخته شي چې هېڅوک ونه شي کولی چې دې خواته واوړي. نو دلته حقوق بشر او سازمان ملل دی چې دوی اجازه نه ورکوي تر څو د انسانانو مطلب هغه لاره ونیسي، ځکه چې انسانان هغه ته ضرورت لري، یو آرام فضا ته ضرورت لري هغې په خاطر. نو اوس سخت دی خو یعنی اوکراین او افغانانو لپاره دومره سخت نه دی مطلب. نو داسې نه کېږي چې مثلا د مرز نه تاسو دیوال په سر واوړئ او یا هم د اوبو له طریقه تاسو دې خواته راشئ. تاسو هغه مرز وګورئ، هغه دیوال چې ګورئ مکمل هغه دیوال ټرامپ په وخت کې جوړ شوی و، هغې نه مخکې جوړ شوی، خو ټرامپ په وخت کې لږ ذره داسې سیکورټي لږ قوي دی، قوي جوړ شو ځکه چې دا ډېر خلک دې خواته ونه وړي. نو یوازې په هغې مرز کې افغانان نه دي پراته، په هغې مرز کې مثلا د مکزیک خپله خلک پراته دي، د کولمبیا، بولاویا او د نورو هېوادو خلک هم چنان هلته پراته دي په هغه مرز کې. نو هر څوک غواړي چې دې خواته ځان وباسي. نو په کوم شکل تاسو چې کله مرز ته رسیږئ هلته باید ډېر حوصله وکړئ، ډېر زیات. نو کله چې تاسو یو افسر ګورئ هغه افسر ته خپل پاسپورت باید ور وښایئ د لرې نه چې مثلا زه افغان یم، یا غږ په وکړئ چې افغان یم، یا پولیس ځان تسلیم کړئ، د امریکایي پولیس ځان تسلیم کړئ مثلا چې زه افغان یم یا اوکراین والا یم. نو دغسې دلته مرز ته راغلی یم، زه غواړم چې دې خواته لاړ شم. نو هغه تاسو یو هغه ته وړي، مثلا یو کیمپ ته وړي. کیمپ ته چې وړي هغې نه وروسته تاسو نه تحقیقات کوي. تحقیقات چې وکړو نو بیا تحقیقاتو وروسته نه څېړي چې تاسو مثلا د امریکا ته کوم خطر یعنی خطر نشي مطلب که نه. نو امریکا هم نه غواړي چې خپل هیواد د خطر لاندې راولي. تاسو نه تحقیقات کیږي. چې کله تحقیقات وشو تحقیقات کې هم کوشش وکړئ چې داسې یو خبرې وکړئ چې مطلب تاسو کیس ته ګټه ورسوي او مرسته وکړي. یعنی افغانانو لپاره او یا هم اوکراینیان لپاره هغه پاسپورت او یا هم نوم اخیستل چې د افغان یا د اوکرایني، نو هغه خپل یو کیس دی. نو کوشش مه کوئ چې یا په دیوال واوړئ او یا هم د اوبو د لارې نه راشئ. سخت دی، دا یو رسک اخیستل دی په غاړه چې تاسو یو رسک په غاړه اخلئ. نو په دې لحاظ سره نو کوشش وکړئ چې هلته پاتې شئ نرمال. یو شپه کېږي، دوه شپه کېږي، درې شپه کېږي، څلور شپه کېږي، تاسو تېر کړئ، ورته هېڅ مشکل نشته. چې غواړئ چې دې خواته راشئ نو دغه تاسو باید وزغمئ. دا یو رسک په غاړه اخیستل دی چې تاسو هلته ځئ. نو د دې توصیه زه چاته نه کوم چې مثلا تاسو واوړئ. یوازې دا یو معلوماتو لپاره دی چې ما نشر کړی دی چې مثلا دغه د کالیفورنیا هیواد دی او هغه خواته مکزیک دی، مکسیکو او امریکا مرز دی، بس خلاص. نو تاسو باید ضرورت چی شي ته لرئ، تاسو خاص ضرورت هغه ته لرئ. څه ورته وایي، موبایل ته لرئ، پاور بانک ته لرئ او یو چا سره باید په ارتباط اوسئ. چې څومره کولی شئ تاسې پاور بانک ځان سره یعنی 3-4 پاور بانک ځان سره یوسئ، مکمل د چارج ډکه. یو ښه موبایل ځان سره یوسئ چې هغه چارج ولري او بل ملګری پیدا کړئ چې د لرې نه تاسو ته هغه فعال کړي، انټرنیټ فعال کړي. نو هغه ډېر ضرور دی. انټرنیټ او موبایل او پیسې چې مثلا تاسو هغه ته ورسېدئ مکزیکو ته تاسو ورسېدلی، ځان سره که پیسې نه وړئ، یو چا ته تاسو پیسې ورکړئ، یا په دوبۍ کې یا په امریکا کې یا په کاناډا کې چې تاسو کله مکسیکو ته ورسېدئ تاسو در ولېږئ هغه پیسې چې په کوم شکل کېږي که نه. تاسو مخکې له مخکې نه خپل آمادګي خپل پلان مکمل ونیسئ. دغه وګورئ د مکمل مرز دی.
مکمل مرز دغه ډېر سخت دی، ډېر قوي مرز دی. یعنی دیوال نه تاسو کوشش ونه کړئ چې واوړئ، ځکه چې هلته هوایي نیرو هم شته او زمیني نیرو هم شته دی. سر مو خلاص شو. نو دې په خاطر کوشش وکړئ چې ډېر یو پلان سره ډېر معتادانه مخکې لاړ شئ. سر مو خلاص شو او مغلته پاتې شئ تر څو چې پولیس ستاسو غږ اوري او تاسو پولیس ته ځان اسپارئ. پولیس ته ځان یعنی اسپارېدل په دې معنی نه دی چې تاسو پولیس ځان وسپارئ، تاسو مثلا تاسو ووهي یا تاسو ووژنئ، نه. هغه تاسو کیمپ ته وړي. کیمپ ته چې وړي هغې نه وروسته بیا تاسو تحقیقات شروع کېږي. نو دغه هم د امریکا مرز او دا هم د مکزیک مرز. نو تاسو خپله تصمیم نیسئ چې څه وکئ او څه ونه کئ. هغه کونج ګورئ، هغه اوبه آخري کې هغه کونج چې ګورئ هلته اوبه دي. ډېر خلک کوشش کوي چې اوبه د لرې دې خوا ته وړي، خو ځینې وخت کېږي ځینې وخت نه کېږي. خو مهم هم دغه دی چې هر رفتار، هر کردار، هر پښه چې تاسو ږدئ ډېر په احتیاط سره باید کېږدئ. سر مو خلاص کړئ. نو ما په نظر سره لږ زره مشکلات شته دلته، خو خیر یو رزق په غاړه اخیستل دی. کوشش وکړئ چې معتادانه مخکې لاړ شئ. نو د ډېرو ملګرو خواهش و چې دغه یو معلومات زه ورکړم، دغه هم معلومات. نو هیلهمند یم چې د دې معلوماتو څخه ښه ګټه واخلئ او په دې هیله چې کار مو شوی وي. نو خواهش دغه دی چې صفحه سبسکرایب کړئ او څه ورته وایي زنګوله ووهئ، لایک کوئ، کومنټ کوئ، ملګرو سره شیر کوئ. کوشش وکړئ چې دا صفحه مخکې لاړ شي. همدغسې معلومات تاسو ته شیر کوم چې تاسو څه شی غواړئ زه شیر کوم. خو یوازې دغه د تاسو سپورټ ته ډېر سخت ضرورت دی ملګرو. په پښتو ژبه کې معلومات ډېر نشته، په ګوګل کې هم نشته، په یوټیوب کې هم نشته. دا خپله یو آرشیف دی د پښتنو لپاره، د افغانانو لپاره چې زه یې اچوم. نو هیلهمند یم چې ما سپورټ کوئ تر آخره پورې. همدغسې کوم ویډیو چې غواړئ، څه رقم ویډیو چې غواړئ په همدې کومنټ کې تاسو ولیکئ. زه تاسو کومنټ یوه ورځ زه تاسو کومنټو ته کښېنم، تاسو کومنټونه مکمل الولمه. یعنې بیا هغه لیکمه چې تاسو کوم معلومات تاسو غواړئ، هغه لیکمه، هغې په مورد معلومات تحقیقات کوم او تاسو ته شیر کوم چې تاسو په اسان شکل سره دغه وګورئ او خوند ترې واخلئ او مشکل مه حل شي. نو ښه وخت ولرئ. بای بای. سبسکرایب مه هېر نه شي. بیا هم درته وایم مننه.